بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم د لډون بنیر سره حاضر یم. باور لرم خوشحاله به یې. شاعران د اسمان ستوري دي زموږ دپاره، موږ پرې ویاړ کوو. په ضلع بنیر علاقه سلرزي کې هم ډېر زیات شاعران دي. نن چې زه د کوم شاعر سره کېناستم غواړم چې د هغوی مخ تاسو سره معرفي کړم او بیا ته یو غزل نیمو. دا دی جناب محترم عبدالوهاب بیتاب صاحب د جوړ علاقه سلرزي ضلع بنیر سره تعلق ساتي. عبدالوهاب صاحب په خیرانې درته وایم مینوالو ته به څه ویل غواړې؟ مینوالو ته به بس یو غزل به ورته وایم. تاسو زیاته مننه کوم. تاسو زمانه ووایه چې غزل راته ووایه. بالکل ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. خو مینوالو لږ شور په پکې راځي، بخښنه به غواړم. راځئ چې دا غزل دې په شریکه باندې واورو. غزل دی محسن بھائی. جی. وایي تا رنګارنګ ګلونه یخي د اوربل د پاسه، زما هم ډېر داغونه شته دی د ګوګل د پاسه. واه واه، یو ځل بیا ووایه د سر نه هله. تا رنګارنګ ګلونه یخي د اوربل د پاسه، زما هم ډېر داغونه شته دی د ګوګل د پاسه. او بیګانۍ شپه دي د سینګار وا په ځان نه پوهېدې، بیګانۍ شپه دي د سینګار وا په ځان نه پوهېدې، نن خو دې بیا نکریزي یخي د منګل د پاسه. واه واه، ډېر ښکلی. او ستا د حسین ښایست په پته باندې نه پوهېږم، ستا د حسین ښایست په پته باندې نه پوهېږم، هره ورځ نوی سینګار جوړ کړي یو د بل د پاسه. یو د بل د پاسه. او څه خو ښایسته یې څه دې پاکه مینه لا ښایسته کي، څه خو ښایسته یې څه دې پاکه مینه لا ښایسته کي، لکه چې پروت وي د ګلاب ګل د یو ګل د پاسه. دا یو ځل بیا ووایه چې ډېر ښکلی. څه خو ښایسته یې څه دې پاکه مینه لا ښایسته کي، لکه چې پروت وي د ګلاب ګل د یو ګل د پاسه. او ستا د خوږې مینې اظهار مې پکې ټول کړی دی، ستا د خوږې مینې اظهار مې پکې ټول کړی دی، نور درته څه وویم جانانه د غزل د پاسه. واه ډېر ښکلی. او زاړه یادونه لږ تازه کړه چې زه هم تازه شم، زاړه یادونه لږ تازه کړه چې زه هم تازه شم، لږه دوره یې په خندا شه د محل د پاسه. او سترګې د شنې اننګي سره اوربل د تور ښکارېږي، سترګې د شنې اننګي سره اوربل د تور ښکارېږي، لکه چې غر چرته کې شوی د ځنګل د پاسه. واه ډېر ښکلی، ډېر زبردست. دا هم یو ځل بیا ووایي. سترګې د شنې اننګي سره اوربل د تور ښکارېږي، لکه چې غر چرته کې شوی د ځنګل د پاسه. او ما د الوهاب د خپل زړګي نه چرته ونه باسې، ما د الوهاب د خپل زړګي نه چرته ونه باسې، که مې په قبر راختلی وي کبل د پاسه. واه واه واه، ډېر زیات ښکلی، ډېر زیات ښایسته. واه ډېر زیات ښه جناب عبدالوهاب بیتاب صاحب. یو غزل که مینوالو ته بل ډالۍ کړي ډېره بلته وایي. خو که مینوالو ګوره عبدالوهاب بیتاب صاحب ډېر زړه پورې، ډېره ښکلې او ډېره رنګینه شاعري کوي. یو غزل دې بله وایي. جی غزل دی. جی. وایي سحر په یو رنګ کې راځي، مازدیګر بل راوړي، بلا فکرونه مې دې سوي زړه ته خپل راوړي، او د څه کمان نه خو به ډکې خو زه نه پوهېږم، په خپله ګلې که رنګونه د هر ګل راوړي، او د کراماتو نه خالي نه یې ما فکر وکړو، افغان مې ورک کې چې دانا وانه وربل راوړي، او زما دې زړه ته زما په تن کې لارې نشته، حیران په دې یم خپل یادونه په څه چل راوړي، او د خوشحالو نه مې اشنا چرته پرهیز خو نه دی، د غم خبرې چې زما زړګي ته تل راوړي، او تقدیره ستا د بدلېدو په پته نه پوهېږم، زما هر خیال د ژوندانه په ژرنده دل راوړي، او زه د الوهاب به د خالص ته زړه په کور کې ساتم، د بېوسۍ نه چې مې شونډو نه غزل راوړي. واه عبدالوهاب بیتاب صاحب ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. خو کوم یو دغه شاعران دي چې دا وایي چې د قام سترګې دي، نو غواړو چې د عبدالوهاب بیتاب صاحب په شان نور شاعران تاسو سره معرفي کړو. او د تاسو ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه. خو مینوالو اجازت راکړئ د لوی الله په